الله پاک دې زموږ مشرانو ته او د امارت چې څومره کارمندان دي د ملت د اوسیدونکو په شمول الله پاک دې ورته ښه ژوند نصیب کړي، ثبات دې الله ور نصیب کړي. الله دې دا نظام د ناخوالو تفریقو اختلافاتو نه وساتي. موږ ستاسې هغه هر امر ته لبیک وایو. تاسې زموږ عمرا یاست، زموږ مشران یاست. انشاءالله چې ستاسې په شپه او په ورځ باندې موږ ته اواز و صدا وسي چې په هر ډګر کې وي موږ ستاسې خدمت ته آمده یو، در سره یو. الله پاک دې داسې وخت نه راولي چې د نظام او د علماو د ملت په مابین کې به فاصله راځي. موږ ستاسې هر امر ته لبیک وایو، ځکه دا 40 کاله موږ د دې نظام سره درېدلي یو، د دې مشرانو سره درېدلي د اسلامي نظام د راویستو دپاره چې الله راویستی. موږ دې نظام ته بالکل لبیک وایو او موږ به ستاسې ملاتړ کوو. او ستاسو نه مو دا غوښتنه ده چې زموږ په دې ملک او په دې وطن کې دا 40 کاله ستړي وو او ستوماني تېره سوې دی چې د دې ملت د سپینږیري، د عالم، د هر مشر او د کشر ډېر غټ خاطر وسي، تر ډېره حده پورې د دې د کونډې خاطر وسي، د دې د سپین سري خاطر وسي، د دې د سپینږیري خاطر وسي، د دې د یتیم خاطر وسي، چې دا ټوله ستومانه سوي دي. تر څومره چې ستاسو د وسه کېږي تر هغه تاسو ورسره مینه هم کوئ او خپل دروازه مو ورته خلاصه ساتلې ده، خو چې بیا هم څومره د وسه کېږي د دې ولس سره ځان نږدې ساتئ. الله پاک دې فاصله نه راولي. ستاسې دا یو غږ، ستاسو یو مینه، ستاسو یو مجلس کې شرکت، ستاسې د خپل علما را دعوتول، دا یو هغه اتحاد و همبستګي راولي. الله پاک دې فاصله هیڅ وخت نه راولي. الله دې دې نظام ته استحکام و ثبات نصیب کړي. دا ټول زموږ د سر سترګې دي، زموږ د سر تاجونه دي. دا 20 کاله دی هغه تور غر و سپین غر و هغه غرونه ګالله، هغه ډرونو ستړې ګاللې. نن به خدا نخواسته زموږ هغه علما یا زموږ ملت راولاړېږي او د دوی په خلاف آواز اوچتوي. دا به ډېره ناځواني وي. الله پاک دې موږ ته داسې خوله نه راکوي چې موږ به د نظام په خلاف باندې خوله چلوو. الله دې موږ ته داسې توفیق نه راکوي چې موږ به د دې نظام په خلاف باندې کړنلاره انتخابوو، بلکې موږ در سره ملګري یو، موږ مو هم نوا یو. او چې څومره مو د وسه کېږي الحمدلله په هر منبر او په هر هغه ځای کې موږ به د دې نظام دپاره د دې په خاطر نه چې د یو فرد په وجه دا اسلامي نظام دی، موږ د خپل مسؤلیت په بنا باندې موږ د دې اسلامي نظام دفاع کوو. بلکې څومره چې مو د وسه سوی د هر یوه په دې 20 کلن انقلاب کې انشاءالله هر څه مالي ځاني تر خپل وسه پورې هر ملګري پکې برخه اخیستې دی. الله دې قبوله کړي د ټولو نه او الله دې د آینده دپاره هم توفیق را نصیب کړي چې په دې کې برخه واخلو. او دا به کوشش کوو چې د خپل ملت هغه اتحاد و اتفاق ته راوبولو. ژبني تعصبات، قومي تعصبات، سمتي تعصبات الحمدلله په دې نظام کې نسته او نه د خدای راولي. پکار دی موږ هر عالم او هر شیخ او هر د دې وطن وګړی کوشش وکړو چې زموږ دغه زهریله مواد چې په دې ملک کې د دې غربیانو د طرفه پاشل سوي دي، دا 40 کاله یا په ازبک باندې څوک معرفي سوی، یا په تاجک باندې څوک معرفي سوی، یا په پښتون باندې څوک معرفي سوی دی، یا په بل قوم باندې معرفي سوی دی، چې دغه قومي هغه ژبني سمتي امور لرې سي د مابینه. داسې ژوند او داسې هماهنګي همبستګي مابین ته راسي چې څوک مو دا امتیاز ونه کړي چې یاره دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا تاجک دی، دا ازبک دی. حتی چې موږ په دنیاواله او نړیواله کچه باندې دومره د خلقو په زړو کې اوس د مسلمانانو په زړو کې په مینه پراته یو. یقین درته وایم د باب سلام نه زه مازدیګر راووتم، دا اوس وخت یو بنګالی عالم را سره مخ سو، زما دا لاسونه یې ونیوله، 3 واره سره ټیټ کې وې دا لاسونه دې راکړه چې مچ یې کړمه او ما ورته لاس ور نه کوي. بیا په غیف ستړی مسه را سره وکړه، وایي تاسې افغانانو زموږ په نړیواله کچه باندې د مسلمانانو شمله اوچته کړله. تاسې هغه خلک یاست چې د دنیا ټول امپراتوران مو هغه نسکور کړل د الله په نصرت سره. دا د افتخار خبره دی، دا د اعزاز خبره دی. الحمدلله اسلامي نظام، امارت اسلامي زموږ شمله په دنیا باندې اوچته کړل د الله په نصرت باندې. نو الله دې موږ ته توفیق را نصیب کړي چې موږ ټوله ورسره همبستګي او اتحاد د ټول وخت دپاره وساتو. الله دې ناخوالې نه راولي، الله دې مشکلات نه راولي. او کوشش دا وسي چې د هر ولایت کې مطلب اجتماعي غونډې وسي، د خلقو ذهن سازي تر یو حده وسي. دغه بعضې زهریله مواد په دې ملک کې پاشل سوي دي، یا د وهابیت په نامه باندې یا په نورو بعضې افکارو باندې خلق جوړ سوي دي. نو د دغو لږ هغه ذهن سازي وسي، د ملک کې داسې یو ذهنیت هغو ته د اتحاد و اتفاق ورکول سي چې یاره دغه ناخوالې زموږ ملک ته مشکلات پېښوي
هغه ته یو مطلب د سنجیده هغه یو لارښودنه وسي، دا نه چې د احساساتو په بنا باندې چې خدا نخواسته ناخوالې رامخته سي. هر یو په کار دی دا کوشش وکړو چې د دې نظام او د دې عقیدې د دفاع دپاره وحدت رامنځته کړو. دا د خپل منبر و د خپل محراب د لارې نه د فرهنګ د لارې نه دا کوشش وسي. او بل چې دا نظام چې کوم قانون هر هغه قانون چې موږ ته تصویبوي الحمدلله په شرعي اصولو برابر دی، موږ ورته په سرو سترګو په کار دی لبیک ووایو. اوس دا د ښځو د هغه د پوهنتونونو د انسدادو د بندېدو خبره، خو دا د هغه ناخوالو چې په دې ملک کې وې، دا شل کلن انقلاب کې د کندوز نه به هغه نجلۍ تله په جلال آباد کې به هلته لیلیه اوسېدله، د مزار نه به تلل په هلمند پوهنتون کې به لیلیه اوسېدل. دا کم اصول وه؟ دا خو هغه د شریعت په چوکاټ کې دننه برابر نه وه. نو چې کوم امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله، الله دې زموږ د سره نه کموي، هغوی چې د هغه ملګرو په مشوره باندې کومه خبره کړې دی چې هغوی به یو شرعي اصولو چوکاټ ورته ګوري، په هغه شرعي حجاب و پرده کې بیا چې دوی کوم ترتیب ورته کوي موږ ورته لبیک وایو. موږ په کار دی په میډیا باندې ټولو ته دا قناعت ورکړو چې زموږ شریعت د هغه چې حج ته ځي تلبیه ورته په زوره ویل زنانه ته اجازه نه ورکوي. د حج په مراسمو کې د ښځې دپاره صرف د مخ ته هغه لڅولو خبره دی، نور به دا ټوله په ورده کې وي، په حجاب کې به وي، حتی د محرم نه بغیر دا حج ته هم نسي تلای. نو څنګه به دا په جلال آباد کې بې محرم هلته درس وایي، په کندهار کې به دا درس وایي، په مزار کې به بې محرمه درس وایي. دا کم فرمان چې د امیرالمؤمنین شیخ صاحب صادر سوی موږ ورته لبیک وایو. موږ یې په کار دی په کلکه دفاع وکړو، موږ ورسره هغه اتحاد وکړو، همبستګي وکړو. موږ د دې نظام چې کوم هغه فرمان راځي په شرعي اصولو کې، موږ په کار دی د هغه ښه په مینه باندې لبیک ورته ووایو او هغه ته ښه په اتحاد سره اواز اوچت کړو چې دنیاوال هم په دې باندې پوه سي چې یاره دا نظام د دغه ولس نه جوړ دی، د دې ملت نه جوړ دی، دا ملت ورسره هماهنګي لري، دا ورسره اتحاد لري. الله پاک دې زموږ په دې عمل کې نور مشکلات نه راولي، الله دې ناخوالې نه راولي. د ملګرو وخت مې ډېر ونیوی، الله مو قدرمن لره. واخر دعوانا الحمدلله.